أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة نساء پنځمه سپاره آیت نمبر 124. د دې نه مخکې چې کوم آیت مبارک ذکر شو په هغې کې د ګناهګارو او مجرمانو خلقو ذکر وکړو. من یعمل سوءا یجز به، چا چې بد عمل وکړو نو د هغې سزا به ورته میلاویږي. او د هغې نه مخکې د مؤمنانو د ایمان او د نیکو اعمالو بدلې د جنت او د نعمتونو په شکل کې او همیشه دپاره جنت کې د اوسېدلو په شکل کې ذکر کړي وي. اوس یو ځل بیا الله پاک د مؤمنانو د ایمان او د نیکو اعمالو قدر او قیمت ذکر کوي. او په دې کې د نارینه او زنانه دواړو ذکر الله پاک کړی دی. ځکه یو ځل زنانو دا ګیله او شکایت وکړو چې نارینه په نیکو اعمالو کې زموږ نه سبقت حاصل کو، زموږ نه وړاندې لاړل. نارینه چې کوم نیک اعمال کوي نو هغه اعمال زنانه نشي کولی. اذان نارینه کولی شي، زنانه ته د اذان کولو اجازت نشته دی. اقامت نارینه کولی شي، زنانو ته اجازت نشته دی. د امامتۍ مونځ نارینه ورکولی شي، زنانه نشي کولی. جهاد کې نارینه شرکت کولی شي، زنانه پکې نشي کولی. نو داسې ډیر اعمال دي چې په هغې کې نارینه زموږ نه وړاندې شو او موږ د هغې نه وروستو پاتې شو. نو الله پاک دلته د نارینه او زنانو د دواړو د نیکو اعمالو ذکر وکړو چې زنانو ته د هغې په نیکو اعمالو باندې به د هغې پوره اجر او ثواب میلاویږي. که زنانه امامتۍ مونځ ته نشي راتلی او په کور کې هغې مونځ کوي نو هغې ته به په کور کې د امامتۍ د مونځ برابر ثواب میلاویږي، ځکه هغې ته د راتللو اجازت نشته دی. د فتنې او د فساد احتمال دی چې مسجد ته راځي، د جمع مونځ کوي. حالانکه د نبي علیه السلام مبارک دور چې هغه پاک خلقو، زنانه به راتلی مسجد ته او هغه وخت کې نبي علیه السلام فرمایلی و د هغې خلقو دپاره چې زنانه تر څو پورې کورونو ته رسېدلي نه وي تر هغې پورې به نارینه په صفونو کې ناستې دي به نه پاسي. حالانکې پاک خلقو، نه د هغه نارینهو په زړه کې څه راتلل زنانو ته او نه د هغې پاکو زنانو په زړه کې نارینهو ته څه راتلل. بیا هم نبي علیه السلام دومره احتیاط کړی دی او د هغې د کور د مونځ اجر او ثواب د جمع د مونځ نه زیات ذکر کړی دی. وی فرمایل چې یو زنانه په کور کې دننه په کوټه کې په کمره کې دننه پرده کې مونځ ادا کوي نو هغې ته به د مسجد نبوي د نبي علیه السلام په اقتدا کې چې کوم مونځ ادا کیږي د هغې نه به ورته زیات اجر او ثواب میلاویږي. او په هغه وخت کې هم فرمایلو چې ستاسو ای زنانو په کور کې مونځ ادا کول دا زما په اقتدا کې د جمع د مونځ ادا کولو نه ډیر غوره او بهتر دي. نو که زنانه کور کې مونځ کې هغې ته به پوره اجر او ثواب میلاویږي. دغه شان د هغې نارینه هغې نیک اعمال کوي، تبلیغ کې ځي، جهاد ته ځي، د علم په طلب باندې وځي، د حلال کار کسب دپاره بهر ځي او د هغې په غیر موجودګۍ کې دا زنانه د کور حفاظت کوي، د بچو خدمت کوي،
د خاوند د حیا او د عزت حفاظت کوي نو هغه خاوند سره په دغه نیکو اعمالو کې دا برابر حصه دار د دې ته په هغې کې پوره ثواب ملاویږي نو د هغې زنانو هغه ګیله ختمولو دپاره دلته د نارینه او زنانو دواړو ذکر کړی دی چې څوک نیک عمل کوي که هغه نارینه وي او که زنانه وي او په دې شرط باندې چې په هغې کې ایمان موجودي ځکه نیک اعمال په حالت د ایمان کې د هغې قدر او قیمت شته دی او د ایمان نه بغیر د نیکو اعمالو څه قدر او قیمت نشته دی کافران څومره نیک اعمال کوي ښه کارونه کوي د هغې بدلي ورته الله پاک په دنیا کې ورکوي آخرت ته نه پرېږدي آخرت کې به هغې ته د نیکو اعمالو څه فایده نه میلاویږي او یو مومن بنده چې هغه په حالت د ایمان کې کم نیک عمل کوي د هغې به هغه ته پوره اجر او ثواب میلاویږي نو دلته هم د جنت وعده ذکر کړې ده چې دا مؤمنان نارینه دي که زنانه دي په حالت د ایمان کې د نیکو اعمالو اهتمام کوي نو دوی به جنت ته داخلیږي دا د الله پاک د طرف نه دوی سره کلکه او مضبوطه وعده ده او دوی سره به د نقیر برابر زیاتې او ظلم نه کیږي مخکې فتیل لفظ ذکر کړو فتیل د کجورې په اډوکي کې چې کم چودی دی او په هغې کې یو نری تار تلی وي نو هغې ته فتیل ویلی شي او د دې کجورې د اډوکي په شا باندې په دې سر باندې یو تور غونده کې ټاکې وي نو هغې ته نقیر ویلی شي عربو دا دواړه الفاظ په خپلو محاورو کې استعمالی د قلت او د کمی دپاره چې یو کس سره اسم نشته دی نو دوی وایي چې د سره نقیر برابر هم څه نشته دی د سره د فتیل برابر هم نشته دی نو دلته هم الله پاک د هغې د محاورې مطابقو د نقیر لفظ استعمال کو چې آخرت کې به چا سره دومره ظلم او زیاتې هم نه کېږي څنګه چې د کجورې د اډوکي د پاسه هغه تور داغ دی تور ټاکې دی ومن یعمل من الصالحات او څوک چې عمل وکي د نیکو من ذکر نارینوي او انثى یا زنانوي نارینه ته به د هغه د عمل اجر او ثواب ملاویږي او زنانه ته به د هغې د عمل پوره اجر او ثواب ملاویږي کمې به نه کېږي چې دا زنانه دې ته د کم ثواب ورکړی شي او دا نارینه دی دې ته د زیات ثواب ورکړی شي دواړو ته به یو شان اجر او ثواب ملاویږي وهو مؤمن په دې شرط باندې چې هغه مؤمن وي که نارینه وي چې هغه مؤمن وي او که زنانه وي چې هغه مؤمنه وي او په حالت د ایمان کې نارینه نیک عمل کوي یا زنانه نیک عمل کوي نو د هغې اعمالو بدله الله پاک دلته د جنت په شکل کې ذکر کړې ده فاولئک پس دغه کسان نارینه دي که زنانه دي ایمان پکې شته دی او نیک اعمال هم شته دی یدخلون الجنت دوی به داخلیږي جنت ته دا د الله پاک دوی سره وعده ده او کافران چې کوم نیک اعمال کوي په سوره کهف کې د هغې باره کې الله پاک فرمایي فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا چې د دوی د اعمالو وزن به د قیامت په ورځ باندې نه کیږي ځکه ایمان پکې نشته دی او د مؤمنانو د اعمالو وزن بکیږي ولا یظلمون نقیرا او ظلم زیاتې به نه کیږي په دوی باندې نقیرا د نقیر برابر یې لږ غوندې زیاتې او ظلم به هم نه کیږي چې یو عمل یې کړی او هغه نه یې لیکلی شوی یا یوه ګناه یې کړي او هغې په ځای دوه لیکلي شوي داسې به نه وي ومن یعمل من الصالحات او څوک چې عمل وکي د نیکو من ذکر نارینوي او انثى یا زنانوي وهو مؤمن په دې شرط باندې چې هغه مؤمن وي نارینوي که زنانوي ایمان پکې موجود وي فاولئک پس دغه کسان یدخلون الجنة دوی به داخلیږي جنت ته او مخکې آیت کې ذکر کړو چې همیشه به په جنت کې اوسیږي ولا یظلمون نقیرا او په دې باندې به د نقیر برابر ظلم زیاتې نه کیږي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا
ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمته.